په کابل ښار کې د خصوصي ښوونځیو او علمي مرکزونو د زده کړو بهیر د هیواد په کچه ډیری خصوصي ښوونځي جوړ شوي چې د ټولنې د وګړو په ښوونه روزنه کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ رغنده رول لوبولی. د طلوع شمس خصوصي لیسه د څو کلونو راپدې خوا په کابل ښار کې فعالیت لري چې تر دې دمه یې زرګونه زده کوونکي فارغ کړي دي. لابراتوار مجهز داریم، کامپیوتر لب مجهز داریم، صنف خیاطی مخصوص بانوانی داریم، دخترایی که همچنین از تحصیل باز مانده، دخترایی که یتیم است بر از و همچنین کتابخانه فوق العاده مجهز داریم و برنامه‌های همچنین مسابقات کتابخوانی و شعر و ترانه و سرود و فن بیان هم داریم تا اینا بتونه رشد شخصیتی و انگیزشی هم داشته باشه. په کومو ټولنو کې چې ښوونه او روزنه پیاوړې وي ټولنې هم پرمختللې وي. هیوادوال هیلهمند دي چې خصوصي ښوونځي دې د زده کړو د بهیر کیفیت لوړولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ترانه نماز شیرین است، نماز اصول دین است، هر کس نماز نخواند شاید تنها بماند. پیامبرش محمد در آسمانش رحمت، خدیجه همسر او، فاطمه دختر او، صلی علی محمد پیامبرا خوش آمد، از راه آسمان آمد و دستش قرآن آمد. د ژمنۍ رخصتیو پر مهال د زده کوونکو لپاره سالم مصروفیت او لنډمهاله زده کړې کولی شي د ماشومانو او نویو ځوانانو د ښې روزنې اسانتیاوې رامنځته کړي. اسمم زهرا ولد اجرا، متعلم صنف دوم، مکتب لیسه عالی خصوصی طلوع شمس خوش هستیم. در این مکتب هستیم، خیلی مکتب خوب، صدای مهربان و مدیرم مهربان. دستگیری از کسایی بکنیم که توانایی پیشرفت نداشته باشه. دستگیری به این معنی نیست که نان و خوراک بدیم، بلکه در کنارش به تعلیم و تربیت اونها باید ما بپردازیم. پس بنابراین تعلیم و تربیت هر دویش اولویت کاری ما خواهد بود. با این دو دست کوچکم دست میبرم پیش خدا، با دل و پاک و روشنم دست کنم دعا. آهای خدا دعا و دعاهای مرا، دعا بهای مادرم، دعا برای شادی بابام، به خانه ها صفا بدل، به جان ما وفا بدل، جان ما وفا بدل. په دغه خصوصي ښوونځي کې د ژمي په موسم کې هم د زده کړو بهیر په منظمه توګه پر مخ روان دی چې بېوزلو او یتیمو ماشومانو ته پکې په وړیا توګه د زده کړو زمینه برابره ده.